السلام علیکم دوستانو، یو ښایسته او د عبرت ډکه قصه در سره شریکوم. مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ. په مکه مکرمه کې یو غریب او بیچاره سړي ژوند کاوه چې الله جل جلاله ورته یوه صالحه ښځه په نصیب کړې وه. یوه ورځ یې ښځې خپل خاوند ته احوال ورکړ چې موږ د خوراک لپاره هیڅ نه لرو او نه څه شته چې وای غوندو. سړی بازار ته لاړو او د کار په تکل کې شو، خو هیڅ کار یې پیدا نه کړ. ستړی شو، بیت الله شریف ته لاړو او 2 رکعته مونځ یې ادا کو. د الله جل جلاله دربار ته یې لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه چې مشکلات او ستونزې حل شي. کله چې له دعا کولو خلاص شو، د حرم ساحې ته ووتو. هلته یې یوه کڅوړه پیدا کړه. کله یې چې پرانیسته 1000 دیناره پکې وو. سړی ډېر خوشحاله شو او زر کور ته لاړو او د کڅوړې قصه یې خپلې ښځې ته وکړه، مګر ښځې هغه مال رد کړو. ورته یې وویل دا مال حرام دی، باید خپل مالک ته یې وسپاري. کله چې بیرته د حرم ساحې ته لاړو، هلته یې یو سړی ولیدو چې غږ کوي هغه کڅوړه چې 1000 دیناره لري چا پیدا کړې ده. فقیر سړی ډېر زیات خوشحاله شو او وی ویل ما پیدا کړې ده، دا واخله کڅوړه، دا مې د حرم په ساحه کې پیدا کړې ده. پوهېږئ چې بیا څه وشو او جزا یې څه وه؟ غږ کوونکي لږ ساعت وروسته وکتل او بیا یې دغه بیچاره کس ته وویل واخله دا کڅوړه ستا شوه او دا 9000 دیناره نور هم واخله. فقیر حیران شو. غږ کوونکي وویل د شام یو اوسیدونکي 10,000 دیناره راکړل او راته یې وویل 1000 دیناره د حرم په ساحه کې وغورځوه، که چا بیرته راوړل نو ټول مال ورته ورکړه، ځکه هغه به امین وي. الله تعالی فرمای څوک چې له الله جل جلاله څخه ویریږي، الله به خامخا هغه ته له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې د ده ګمان ته هم نه رسیږي. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، که غواړئ چې الله جل جلاله درته خپلې د رزق دروازې پرانیزي، نو د ژوند په ټولو چارو کې امین اوسئ، یعنی امانتدار اوسئ. که دا قصه مو خوښه شوې وي نو د ثواب په نیت یې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.